ډېر ښایسته دعا ده، دا یاد کړه. د تحیاتو کې وایي په آخر کې سلام چې ګرځوي سلام نه مخکې ډېرې دعاګانې ویلی شي. صرف امام دپاره احتیاط پکاري ځکه شاته هر قسم خلک ناست چې تنګ نه شي. نور چې ته ځان لمونځ کې نفل کې سنت کې نو د آخره کې درود چې ووایې ډېرې دعاګانې ته جمع کولی شي ته یاد وایې. ځکه نبي علیه السلام فرمایي دې ځای کې دعا قبلېږي. درود دی ویلو، د الله صفتونه ټول ویل، مونځ په ختمېدو دی، د الله غټ غټ صفتونه دي په منځ کې ویلي. اوس د الله رحمت تا ته سم متوجه دی، دې ځای کې دعاګانې وکړه چې قبول شي. الله اکبر. بل په سجده کې قبلېږي. نو دلته دا دعا ویل پکاري. مونږ خو وایو اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. نبی علیه السلام به دا دعا ویله چې اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. دینه به پناه وغوښتل، یا الله د جهنم نه پناه او دغه رنګه د قبر د عذاب نه پناه او د دجال نه پناه او د فتنې د ژوند او د مرګ نه پناه. دا به نبي علیه السلام وغوښتل. بل روایت کې ورسره دا هم راځي اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. یا الله زه د ګناه او د تاوان او د قرضداري کېدو نه پناه غواړم. یو صحابي د الله نبي دا دعا ولې کوي؟ و د دې وجه دا ده چې سړی قرضداري شي که نه الله دې د ټولو ملګرو قرضونه خلاص کړي. انسان کمزوری دی. نبی علیه السلام زموږ نبی چې وفات کېدو په کور کې وړه نه وړه. الله اکبر. دا پیغمبر دی، د کائناتو سردار. چاته سوال نه کوو. یهودي له لاړو د وړو والاو وربشې ورسره وي. نبی علیه السلام خپله زغره وله ورکړه، ورسره یې په ګاڼه کې کېښوده او وربشې کور ته راوړل. دې ته د هر چا ضرورت راځي. قرض دا کېږي، دنیا ده. په دې بنا زما محترم ورونو نبی علیه السلام فرمایي دې نه ځکه پناه غوښتل پکار دي چې انسان کله پر دې قرضدار شي نو اکثر ته دروغ هم ویلی کېږي، واده خلافي هم پکې سبا به دله درکړم او سهار له پیسې درکړم او یاره بېګاله به دله درکړم، دروغ هم پکې ویلی کېږي، واده خلافین هم پکې کېږي. انسان کمزوری شي پکې. نو دې نه پناه غواړئ چې الله دې نه وساتي.